سلامونه او نیکې هیلې درنو محترمو دوستانو، هیله من یم چې جوړ او روغ باید صحتمند به واوسیږئ. د نن ورځې موضوع یا ټاپک مې دی اداري فساد. اداري فساد یو له هغه ننګونو څخه شمیرل کیږي چې عامه اداره ورسره لاس او ګریوان ده. فساد سرچینې لوټوي، ښه حکومتداري له ګواښ سره مخ کوي، اقتصادي پرمختیا په ټپه دروي، د ټولګټو خدمتونو وړاندې کول په خطر کې اچوي او په ټولنه کې د ټولنې نظم ګډوډوي. اول قدم کې دولت او مسؤل ادارې د دقیقو عملیاتي څېړنو غوښتونکې ده چې له همدې لارې په ټولنه کې د فساد جرړې پیدا کړي. په دوهم قدم کې اړینه ده چې د فساد موضوع په یوه ملي مسله باندې بدله سي، تر څو له دې لارې وکولی سو د فساد موضوع ته د ټولو خلکو پاملرنه راواړو او عامه افکار یې په وړاندې راوپاروو او د اداري فساد له شومې پدیدې سره مبارزه د عمل په ډګر کې د حکومت ملي ارادې او توانایي غبرګون ته اړتیا لري. د اداري فساد تعریفونه که څه هم تر اوسه پورې د اداري فساد په اړه یو هر اړخیز تعریف چې ټول پرې یوه خودسي شتون نه لري یا موجود نه دی. د نړیوال بانک له نظره فساد د عمومي قدرت او دولتي امکاناتو او واکونو څخه د شخصي او خصوصي ګټو د خوندي کولو په موخه د ناوړه استفادې څخه عبارت دی. د شفافیت د نړیوال سازمان له نظره فساد د سپارل سوي قدرت او صلاحیت څخه د شخصي ګټو د تامین په موخه ناوړه استفاده ګڼي. د سایمول هنټوګون وایي یا له هغه نظره د فساد د عامه ادارې د کارکوونکو په هغه چلند باندې اطلاق کیږي چې د شخصي ګټو د تامین لپاره منل سوي اصول او ضوابط تر پښو لاندې کوي یا لاندې کړي. په لنډه کې ویلی سو چې له اصولو له لارې د فرد د کوژون په موخه د موقف څخه د استفادې یا ټبرپالنه د لیاقت او شایستګي پرته د شخص یا د شخصي ملاحظو په اساس خلکو ته امتیاز ورکول او د عامه سرچینو څخه د شخصي ګټو لپاره ناقانونه ګټه اخیستنه فساد ګڼل کیږي یا فساد بلل کیږي. د فساد د لغات یا د توري معنی د فساد مفهوم. فساد په لغات کې چټلۍ، تباهي، ورانۍ په معنا دی. په انګلیسي ژبه کې کرپشن د لاتیني ژبې یا کلپر څخه اخیستل شوی دی چې د ماتېدو معنا ورکوي. په بله ژبه فساد کې داسې څه شلیږي چې ممکن هغه اخلاقي ارزښتونه، ټولنیز قواعد او اداري اصول وي. فساد په لومړي کې اخلاقي معنا درلوده، خو ورو ورو دغې اخلاقي معنا څخه اداري او مدیریت د معنا په لور وخوځېدی یا پاکه وکړي یا تغییر وکړ. نن ورځ چې د اداري فساد په اړه خبرې کیږي نو هدف همهغه اداري فساد دی، نه اخلاقي فساد. پخوانیو پوهانو لکه سقراط، افلاطون او د لرغونې دورې او منځنۍ پیړیو ځینې نورو پوهانو د فساد کلمه د نفس پاکۍ او په کل کې د ټولنې اخلاقي سلامتیا لپاره کارولې ده. مګر نن ورځ د فساد کلمه د شخص په کړنو او ادارې پدیده باندې راڅرخي. د موضوع اهمیت یا امپورټنس د اداري فساد په اړه. اداري فساد یو له هغه ناروغیو څخه دی چې د عملا د ژوندانه په بېلابېلو ټولنیزو، اقتصادي، سیاسي برخو کې د پرمختګ په وړاندې خنډ واقع شوی دی. که په هیواد کې د اداري فساد له پدیدې سره مبارزه ونه سي نو د پرمختګ په ټولې برخې به له ننګونو سره مخ سي. د نړیوالې ټولنې او افغان دولت له لوري بودیجه د پرمختګ او بیا رغونې لپاره د بېلابېلو برخو لپاره چې ځانګړې کیږي، خو د اداري فساد له وجې دغه ځانګړې سوې بودیجه له ستوني تېروي او د فاسدو مدیرانو او اداري په وسیله وخت او فرصت له لاسه وځي. د اداري فساد په وړاندې د حکومت بې پایلې اقدامات د دې سبب سوي دي چې دې برخه کې خلکو خپل اعتماد په دولت باندې له لاسه ورکړی دی او ډېر خلک په دې باور دي چې دولت د اداري فساد سره د مبارزې لپاره د زړه له تله اراده نه لري. په واقع کې همدغسې نه ده. دولت خپل هغه امکانات چې لري، خپل عظمي کوښښ کړی دی چې د فساد په وړاندې باندې مبارزه وکړي.
د نظري بحثونو او د یوې شفافې استراتیژي چې په علمي څېړنو ولاړه وي نه موجودیت د اداري فساد سره د مبارزه کې د حکومت د ناکامۍ یو بل لامل بلل شوی دی. موږ باید یو داسې استراتیژي ولرو چې هغه څېړنې شوي، ریسرچونه شوي، ورسته مشکلات پای پیدا شوي، بیا د مشکلاتو دپاره د هغه د حل او د هغه د ریښې پیدا شوي، د هغو دپاره بیا یو ښه قوي استراتیژي جوړه شي چې هغه د فساد لپاره مفید تمام شي. د اداري فساد سره مبارزې په خاطر ملي طرحه وړاندې شي چې مثبتې پایلې تضمین کړي. باید موږ داسې طرحه ولرو چې هغه د اداري فساد سره مبارزې لپاره تضمین خلکو ته ورکړي او د افغان دولت او د خلکو لپاره د نړیوالې ټولنې لپاره د قناعت وړ وي. د فساد د څېړنې اهمیت لکه څنګه چې اداره یو خپلواک هویت په توګه د ځانګړو هدفو، اصولو او ضوابطو لرونکې ده. داسې هدف او اصول چې اداره د یو مستقل هویت په ډول له نورو سازمانونو څخه بیلوي. په همدې اساس د عامه ادارې د ارزشي نظام ماتول اداري فساد مهم لامل ګڼل کیږي. د اداري فساد ډولونه هایډن هیرن دی. اداري فساد په دریو برخو ویشلی دی چې اول تور اداري فساد. تور اداري فساد د هغه ډول دی چې د ټولنیزو ارزښتونو او قواعدو سره او هم د عامه ادارې له اصولو او ضوابطو سره په ټکر کې دی. تور فساد قانوني جرم ګڼل کیږي او مرتکب یې د مجازاتو مستحق دی. د مثال په ډول د رشوت په بدل کې یو چاته اجازه ورکول کیږي، یو تجار ته اجازه ورکول کیږي چې تاریخ تیره دوا بازار ته وړاندې کړي، چې دا کار د ټولنې د سلامتیا له ګواښ سره مخ کوي او ټولنه هم له روغتیایي پلوه او هم له اقتصادي پلوه متضرره کوي. دوهم ډول فساد ایرارنګه یا خاکستري اداري فساد. ایرارنګه فساد د پوهانو لخوا ناوړه بلل شوی دی او عام ولس یې په وړاندې بې تفاوته دی. مثال په ډول د خلکو لخوا دولت ته د مالیې نه ورکول او د رشوت په وسیله عام خلک له مالیې څخه خلاصون په خاطر د دولت مامورینو ته لږ اندازه پیسې ورکوي چې دوی خپله مالیه خلاصه کړي. لکه څنګه چې د دولت بودیجه یا د دولت هغه سرمایه د خلکو ټکس یا مالیه ده چې دولت د خلکو څخه راټولوي او وروسته د دې څخه ملي بودیجه جوړیږي او په مختلفو بخشو کې یا عرصو کې خدمات دولت وړاندې کوي چې په ځینې وختو کې په افغانستان کې موږ مالي قوي سیستم پخوا نه درلودی، اوس هم تر کار لاندې دی چې موږ یو قوي پیاوړی سیستم ولرو. د مثال په ډول یو دکاندار دی، هغه یا د مځکې د جایداد خاوند دی، هغه د 2 کالو کرایه مالیه په بخښنې سره مالیه و دولت ته ورکړې نه وي. وروسته د دې مالیه کېږي مثلا 3 لک روپۍ دی راخلي، دولت ته 3 لک نه جمع کوي، مثلا 1 لک جمع کوي، دغه 50,000 و یو دولتي کارمند ته ورکوي چې هغه د مالیه را جمع کوي چې د ده دغه کلیرنس وکړي یا دی د مالیې څخه خلاص کړي، چې دې ته ایرارنګه یا خاکستري فساد وایي. بل سپین رنګه فساد. سپین رنګه اداري فساد په ښکاره له قانون سره په ټکر کې دی، خو زیاتره پوهان او عادي وګړي بد نه بولي. د بیلګې په توګه هغه پیسې چې په مذهبي ځایونو او زیارتونو کې ولیانو ته ورکول کیږي او یا نشیانو ته ورکول کیږي، چې دا ډول عمل د تور اقتصاد د پیاوړتیا سبب ګرځېدلی شي. د مثال په ډول لکه څنګه چې په خارجي هیوادو هندوستان کې دغه پدیده وجود لري، یو غټ بکس ایښي یا دیګ ایښي چې بیا خلک راځي دوی خپلې پیسې و د خیرات په نامه باندې چې هغه د دولت مالیه کېږي دی باید دولت ته تسلیم کړي، دی راوړي و دغه ته و د بکس ته چې دوی هغه مذهبي عقیده پر دې باندې ولاړ چې دا زموږ یو نوع چریټي یا خیرات دی چې موږ کوو، دا باید ونسي، هغه بیا شخصي جېبو ته ځي، په دې شکل باندې د خلکو څخه پیسې اخلي، ځکه چې خلک دلته د مذهبي شعور یې کم وي یا دوی په دې باندې باور وي چې موږ دا پیسې د بکس ته اچوو یا د دیګ ته اچوو او یا د صندوق ته اچوو، دا ځي و د خیر په کار کې لګول کېږي. مګر په حقیقت کې که چیرې موږ ځینې فلمونه وګورو، موږ عملاً هلته لیدلي دي
لکه مثلا په اجمیر شریف کې غټ صندوق دیګ جوړ کړی دی، دې ته خلک غنم ورچي، وړه ورچي، مثلا وریجې ورچي، نغدې پیسې ورچي، دا بیا ډکېږي، دا بیا د کال په پای کې یا کله چې دا ډک سلو بیا دا راخلي دغه شخصي جبو ته ځي، چې دا یو نوع اداري فساد یا موږ تاسې په دغه کې د فساد له نظره سپین رنګه یا وایټ کرپشن دی چې دا وجود لري. نو د دې لپاره چې موږ مبارزه وکړو او ښه قوي ستراتیژي ولرو د اداري فساد لپاره، باید اول ریسرچو بیس باندې دا واوسیږي، دوهم کې باید په علمي اصول باندې ولاړه دا ستراتیژي، او همدا ستراتیژي باید د خلکو دپاره د دوی باور پر دولت باندې قوي یا منظم کړي یا راجم کړي. دا و د اداري فساد په اړه باندې لنډ معلومات. په بل ویډیو کې به هغه د په افغانستان کې اداري فساد په مورد باندې وغږېږو. تر بل ویډیو د خدای